د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ د تروریزم امیروای د وسلو د غزیرمۍ د بلخ په چارکین ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په پایله کې ترلاسه کړي چې په ترلاسه شوي ډیپو کې 30 میله کلاشینکوفونه 9 میله توپانچې 1 میل پیکا او یو شمیر مهمات شامل دي. این سراره که شما مشاهده میکنین از ولسوالی چارکین از قریه قلقدو 37 میل کلاشینکوف است، 9 میل توپانچه است، 1 میل پیکا است. دیگه شما میبینید که مختلف نوع مهمات است. نوموړی وایي دغه پیښې په تړاو 3 کسان هم نیولي او تر څېړنې لاندې دي. این متعلق به قماندان پیشین بود که جای به جای کرده بود، دیپو مردم داده بود 10 میل و 15 میل. این یک دیپو بود که از راپور کشفی ما کشف شده و رفتیم عملیات کردیم، گرفتیم. الحمدلله 3 نفر سری گرفتار شدگی است. د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ له ټولو خلکو غواړي چې د امنیت په ټینګښت د اسلامي ارزښتونو ساتلو او د قاچاقبرانو سره د مبارزې په برخه کې د امنیتي ځواکونو سره کلکه همکاري وکړي.